ګرانو مالدارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د شیدو غواګانو د بلاروېدلو طریقه: که چېرته ستاسو غواګانې د شپېته ورځې په هغې باندې اوښتي چې لنګې شوي دي یا ډېر وخت یې کېږي چې هغه نه دي غویمه شوي یا ډاکټرانو تشخیص کړي چې غوا مو چې ده هغه وچه ده او حمل نه دی اخیستی، نو تاسو کولی شئ چې دغه طریقه وکاروئ او په مشخص وخت باندې خپل ډاکټر راوغواړئ او غوا ته مو القا وکړئ. د دې طریقې دپاره تاسو ته دوه شیان ضرور دي. اول یو درمل دی، هغې ته موږ د جی نارچ هارمون ویو. دویم درمل چې دی هغې ته موږ د پروسټاګلانډین هارمون ویو یا پی جی اف دته موږ هم ویو. د تطبیق طریقه داسې ده چې تاسو به په اوله ورځ باندې د جی نارچ هارمون تطبیق کوئ، 7 ورځې به انتظار وباسئ، په 8مه ورځ به د پروسټاګلانډین یا د پی جی اف هارمون وهئ. بیا د دې نه 48 ساعته وروسته چې دی بیا به دوباره بیا ځل چې وهي جی نارچ هارمون چې کوم په اوله ورځ باندې دلته وهلی دی. د دې 9مې ورځې 9مې ورځې نه وروسته چې دی بیا به څه وکړئ، 14 ساعته وروسته به القا وکړئ. بیا درته وایم په اوله ورځ مثلا جی نارچ هارمون تطبیق کړه، په 8مه ورځ به چې تطبیق کړئ د پروسټاګلانډین یا د پی جی اف هارمون تطبیق کړئ. د ده نه 2 ورځې وروسته یا 48 ساعتونه تر 50 ساعته وروسته به چې وکړئ د جی نارچ به ووهئ. د ده نه وروسته چې دی بیا به 10 یا 14 ساعته وروسته چې دی القا وکړئ. که دا طریقه زه تاسو د تقسیم اوقات په شکل باندې وښیم هغه به داسې مثلا تاسو یو جدول لرئ، مثلا شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، جمعه او به شنبه شوه. مثلا د دوشنبې په ورځ په سهار کې مثلا ما چې وهه ما غوا ته جی نارچ هارمون تطبیق کړه. د هغې نه یو هفته وروسته په همغه ورځ په همغه ټیم باندې چې ما جی نارچ تطبیق کړی، زه چې تطبیق کوم، زه پی جی اف یا پروسټاګلانډین تطبیق کوم. د ده نه بیا دا یو ورځ هم سهشنبه هم چې د دام خالي پرېږدم چې نه وهمه، بیا د چهارشنبې په ماښام باندې چې دی زه د جی نارچ هارمون تطبیق کوم. او کله مې چې د چهارشنبې په ماښام باندې جی نارچ تطبیق کړه، سبا سهار 8 بجې چې دی زه ډاکټر راغواړم او غوا ته چک کوم، القا کوم، بدون د دې نه چې دا د غویمتوب علایم ښکاره کړي. په دغه طریقه کې د 40 نه تر 50% پورې تاسو کولی شئ چې غواګانې مو القا او بلار به کوي.